د چا چې رشته نه کېږي هغوی دې د سورة طه دا عمل وکړي، الله جل شانه به په هغوی باندې مهربانه شي. د څلور واړو طرفونه به د رشتې پیغامونه را رواني. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما وروڼو او خویندو، نن د رشتې د پیغامونو د زیاتولو او د زیاتو پیغامونو را لیږلو دپاره درته یو مزیدار صورت دی، سورت طه د قرآن مجید یو صورت دی. د دې درته یو داسې اثر ښیمه چې دا عمل کله هم وکې نو د هر طرف نه به تاسو پسې د رشتو پیغامونه را رواني. دا هلک هم کولی شي او جنۍ هم کولی شي. که یو جنۍ داسې وي چې هغې پسې څوک راځي نه او تپوس یې نه کوي، یوه جنۍ د زنانه ده او هغه په کور باندې زړه کېږي، د هغې عمر هسې تباه کېږي او یو کس یې تپوس نه کوي. که چېرته په خطایۍ کې یو کس نیم راشي نو د هغوی هم خوښه نه شي، بس د هغې رشته نه کېږي، د هغوی دستور رشته نه وي. نن که دغه جنۍ چې د هغې پسې رشته اړه راځي نه که راشي نو هغه هم واپس شي، خوښې نه شي. که د دغې جنۍ دپاره یو کس د سورت طه د عمل وکړي نو انشاءالله چې د څلورو واړو طرفونه به د رشتو پیغامونه را رواني او عامې رشتې به نه وي، ډېرې ښه ځایونو کې به رشتې ورته میلاو شي انشاءالله. د دې نه علاوه د هلک دپاره هم تاسو کولی شئ د عمل، که یو هلک دی او هغه له څوک لور خور نه ورکوي، بس د صاحب د وجې نه هغه د خلکو نه خوښه وي، یا هغه غریب دی، غیب پکې دا وي چې هغه غریب دی، یا د هغه کاروبار نشته، یا ورته بل څه داسې مسله ده چې د هغې د وجې نه هغو ته څوک لور خور نه ورکوي. که چېرته هم لاړ شي د هغه ځای نه تش راځي، د هغه هم د رشتو بندش دی او د جنۍ هم د رشتو بندش دی. نو د چا چې هم د رشتو بندش وي د هغوی دپاره د سورې طه چې دا کم عمل او دا طریقه درته ښیم دا وله وکئ، انشاءالله چې الله جل شانه به دغه د رشتو بندش دا به ختم کړي او د هر طرف نه به د رشتو پیغامونه را رواني. د ټولو اول کله کله داسې وشي چې زمونږ دا رشتې ولې بندېږي، په دې کې یو مین وجه دا هم کیدی شي د جادو او د خراب تعویض په ذریعې سره کله داسې وشي چې د خلکو رشتې راتلل بند شي. د جادو او د خراب تعویض په ذریعې سره خلک کله کله داسې وکړي چې د ښځې او د خاوند په خپل منځ کې جداوالی راولي، هغې ته موږ جادو وایو. دغه ظالمان خلک جادو وکړي، دشمنان خو د چا نه معلوم، نو د هغې جادو د هغې د نحوست د وجې نه د خلکو چې دا کم رشتې راتګ وي نو هغه په دوی باندې بند شي او دوی همدغه رنګې بې خاونده پاتې شي، څوک پکې بې ښځې پاتې شي، لیکن د هغوی رشته ونه شي. او کله کله د چا رشته شوي وي لیکن په هغې باندې چې کله جادو وشي نو دومره خطرناک عمل دی، الله یې تېنه هر مؤمن مسلمان وساتي، نو د هغې د وجې نه بیا د دوی دا کور وانیږي. لیکن د سورت طه یو داسې زبردست څیز دی چې هغه دغه تمام جادو دا څیزونه بلکل د ویښه میخه ختموي او داسې عمل دی چې څومره بندشونه د ستاینو الله جل شانه یې د دې صورت د برکته هغه تمام بندشونه د ستا کولاوي. نو په هغې بندشونو کې یو بندش د رشتې هم کیدی شي. نو زنانه چې د رشتې نه ایسارېږي نو کله کله په دې وجه باندې ایساره شي چې هغې باندې جادو تعویض شوي او د هغې په ذریعې سره د هغې رشتې راتلل هغه بند شوي وي. نو هغوی دپاره هم د سورې طه د عمل درته ښیم دغسې به کوې. او کله کله داسې وشي چې یوې زنانه پسې یوې جنۍ پسې رشتې راشي او دوی وایي موږ یې نه ورکوو، بار بار ورپسې رشتې راځي، د ډېرو ځایونو نه راشي خو دوی موږ یې نه ورکوو. نو که بیا هغې پسې څوک راځي نو هغه نور یې منع کوي چې مزد یې هغه چاله نه ورکوي
نو یا په دغه وجه بندېږي او یا د جادو په وجه بندېږي. که په هره وجه سره بندش راغلی وي د یو زنانه د یو جنې، نو راځئ چې د سورې طه دا کوم عمل درته ښیم، په دغه عمل سره به انشاءالله دغه بندش ختم شي او رشتې راتلل او پیغامونه راتلل به دوباره شروع شي. هغه عمل څه دی؟ هغه د سورې طه تعویض لیکل دی. د دې اجازت مکمل عام دی، په ښه ځینو کې او په ښه طریقې سره تاسو استعمالولی شئ. د دې طریقه دا ده د سورې طه د دې تعویض چې یوه تکه سپینه کپړه به راواخلئ، انتخایي سپینه چې وي او څه داغ ماغ په هغې باندې نه وي. سپینه کپړه به راواخلئ او په هغه سپینه کپړې باندې به د ټولو اول ولیکئ بسم الله الرحمن الرحیم، او د هغې نه پس بس سورة طه مکمل د سر نه تر د اخره پورې ولیکئ سورې طه، او بیا به دغه سپینه کپړه لږ شان واړه واړه ولیکئ چې ډېر زیات ځای چې کوم دی ونه نیسي ښه. او د هغې نه پس چې کم ځای کې تا د سورې طه آیاتونه لیکلی دي، دغه به راغونډ کې یو تعویض غوندې به ترې جوړ کې، او دغه تعویض به هغه زنانه ته په غاړه کې واچوئ چې د چا رشتې راتلل بند شوي، او موږ دا خبره غواړو چې د دوی د رشتې دوباره کولو شي. نو د چا چې رشتې بندې شوي هغه زنانې ته په غاړه کې واچوه، انشاءالله چې د دې د برکته به الله جل شانه رشتې دوباره کولو کې. دې کې برته یو خبره کوم، ډېره زیاته اهم خبره ده، هغه به لازما ورسره یاد ساتئ ښه. دا نه چې غاړه کې مو واچول او زه بس کار وشو. یو ډېره اهمه خبره ده کوم په اخر کې، نو کله چې دا زنانه دغه تعویض په غاړه کې واچي، نو انشاءالله چې د دې برکته به د دوی رشتې راتلل چې دي هغه به شروع شو، د هر طرفه به بیا پیغامونه را رواني انشاءالله. او دغه رنګ د نارینه دپاره هم کولی شي چې کم نارینه هغو له څوک لور خور نه ورکوي، یا د غریبۍ د وجې نه یا د بل څه عذر په وجه باندې، نه که هغه له هم د سورة طه په یو نیک سړي باندې ولیکي او بیا هغه ورته په دغه سپینه کپړې باندې او دغه انسان ته راغونډ که په دې غاړه کې ورته واچوي، نو انشاءالله چې هغه چېرته پیغام لیږي نو منظور به وي. د دې خبرې یو لحاظ ساتئ چې دا سورة طه دا د قرآن مجید یو ډېر زیات مقدس صورت دی، نو د دې قدر په موږ او تاسو باندې لازم او ملزوم دی، لازم دی په موږ باندې، واجب دی را باندې. نو یاد ساتئ دا سورة طه د قرآن مجید صورت دی، نو چې کله باتروم ته ځئ نو دا صورت او دغه تعویض دا به مخکې وباسو په یو پاک او محفوظ ځای کې به ایږدئ، د هغې نه پس بیا ځئ باتروم ته، یا دغه رنګ یو بل ګنده ځای ته ځئ نو دا تعویض به بهر پرېږدي او د هغې نه پس به هغه ځای ته ورځئ، دا به د ګندګۍ ځای ته بلکل نه وړي، او بغیر د اودس کو کېدی شي نو به له ګوتې قدرې خم مه وړه. اگر چې تا به په څو کپړو کې دننه نورم بند کړي، لیکن که صرف په دغه یوې کپړې کې و نو بغیر د اودسه به دغې له بیا ګوتې هم نه وړي. د دې تعویض به قدر ګورې ډېر انتهایي زیات کوي، نو یو ډېر زیات زبردست عمل مې درته وښولو، بلکل یې تاسو کولی شئ، د جایز امورو دپاره تاسو ته مکمل اجازت دی، بلکل یې کولی شئ، هر څوک د دې نه مکمل فایده اخیستی شي.